دا خو دا کوم پروجیکټ چې روان دی د پښتونخوا وطن خلاف یا د پښتون قام خلاف د دې مطلب خو د دې بنیادي مقصد خو دا دی چې هغه ستنې چې د قام رهبري کوي په یو رنګ په بل رنګ یو قسم لارښودنه کوي قام ته نو یا قام پرې راغونډېږي په یو نه یو شکل کې نو هغه باندې ګزار ځکه کېږي چې هغوی وایي چې دا قام دومره د افراتفرۍ سره مخامخ شي چې د راغونډېدلو یې اړو څه چانس نه شي پاتې نو دې د وجې نه دا یو ډېر سیسټمیټک ګزارونه دي چې په دې قام باندې کېږي او هر هغه سړی وژل کېږي چې د هر قسم سوچ او فکر او نظریې سره تعلق ساتي په ګپده باندې خلک راغونډېږي نو په ده باندې ګزار کېږي او دې د مخې نه لرې کوي ځکه چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې دا پروژې مخ وړاندې وړل او د پښتنو شناخت ورکول او یا په د راتلونکي وختونو کې بیا داسې امکانات تو برابرولو که یو کس دغه جوړوي شي امکان جوړوي شي د هغې خبرې هم اوس د ختمولو دپاره د یو پروژه ده چې یو سلسله روانه ده ډېره یو خو چې کار ادارې په خپله په یو شي کې انوالو وي نو هغه په مطلب پلټنه د څه شي وکړي نو دا وګوره یو سټیټ سپانسرډ پراکسي وار دی په دې کې مطلب پلټنه یا د یو چا نیول یا چا او یو ځای نیم کې مطلب کله ډېر زیات پبلک پشر جوړ شي نو د قربانۍ ګډوډ کېدای شي د یو کس ټیم نه جوړ کړي خو ځان نه بحث دی نور په دې کیسو کې نه د چا نیول شوي دي نه په چا باندې عدالت کې کیس چلېدلی دی بس دا قتل عام دی وشي او بس خبره ختمه شي محرکات چې کوم دی هغه ښکاره دي هغې د وجې نه په دې کې د ریاست نه دا تمه کول چې هغوی به څه پلټنه وکړي ګوره یو خو ستا د سوسایټۍ چې کوم هغه سوشل فیبریک په کومه طریقې سره هغه چې کوم جوړښت شوی دی هغه د لا خرابوي دویمه غټه خبره دغه ده چې کوشش د دې دا دی چې هر یو پښتون هغه د انتها پسندۍ طرف ته مخه کړي چونکې طاقت په میدان د دې خلکو سره دی او دغه شانتې هدفي وژنې کوي نو ډېر خلک به یېرېږي او ډېر خلک به د طاقت نه متاثره شي هغه طرف ته به لاړ شي یا به ډېر خلک د مجبورۍ هغه طرف ته لاړ شي چونکې طاقت ټول هغه طرف ته دی نو دوی دا غواړي چې مطلب کم یو پښتون په راتلونکي وختونو کې ځان شناخت چې کوم دی که نه یا د ځان په جنګلو چې بل ته ورکوي نو هغه د یو مذهبي انتها پسند په توګه یې نه کې د یو پښتون په توګه او ګوره د مشرانو شمېر خو ډېر زیات دی خو اکثر دا خبره کوي د پاکستان د ادارې چې 80,000 کسان موږ په دې جنګ کې هم نه قربان دي که نه خو په هغې کې هم تقریبا 80% چې کوم دي که نه هغه په پښتونخوا وطن کې خلک شهیدان شوي دي د دې ځای سیاسي کارکون د دې ځای مشر د دې ځای سیاسي لیډر د دې ځای عالم هر یو فرد په نښه شوی دی نو هغه خلکو تعداد خو ډېر زیات دی او دا د ساوث ایشیا ټوریزم پورټل ریپورټ دی چې په هغه کې کومه شمېره چې ده هغه ورځ په بله زیاتېږي